د غڼې زاله ناول شپږمه برخه. نجلۍ غلې وه. ومې ویل نور به له دې هلک سره نه وینې. څه یې نه ویل، چیغه مې کړه. پوه شوې؟ نیغې راوکتل. په لندو سترګو کې بغاوت پروت و. ومې ویل سمه ده. په چادرۍ کې مې غبرګ لاسونه نه ایستل. د چادرۍ خولۍ مې تر سر پورته کړه. په هوا کې مې وګرځوله. د چادرۍ واړه سوري مې شاته کړل. هېڅ مې هم نه لیدل. یو دم مې پر سړک منډه واخیسته. کښ شو. پرله پسې تیره هارانونه راغلل. نورې کغاوې مې واورېدې. کنځلې او هارانونه سره ګډ شول. یو وخت یو چا تر مټ ونیولم. د لور ژړا مې واورېده. بیرته یې شاته بوتلم. چادرې مې پورته کړه. د سړک په منځ کې څو موټره کاږه ولاړ وو. د یوه مخه بیرته پورته ګرځېدلې وه. موټروانان ډونګېدل. نارې یې وهلې. د یوې چغې تر ټولو تیرې وې. ویلې چې دې لیونۍ ته زنځیرونه واخلئ، کلکه یې وتړئ. لور مې ژړل. ورو مې وویل توبه غواړې یا مور یا رامین. لور مې چغې کړې له رامینه تیره یم. ورځې ووتې. د رامین په اړه ما څه نه ویل او نه هم جلۍ څه ویل. دا د پخوا غوندې خفه وه. نه یې خوب درلود او نه یې خوراک. پوهېدم چې رامین یې له زړه نه وځي. زه به کار ته تلم. ټوله ورځ به ورکه وم. ماښام به مې له کوټې سنګي د دیګ سودا را سره راوړه. ډوډۍ به مو خوړه. ټول به غلې پرېوتو. لور مې په 4 نیم میاشتني امتحانونو په 2 مضمونونو کې پاتې وه. ورباندې غوسه نه شوم. دومره مې ورته وویل چې عاقله او بالغه تصمیم دې خپل دی. کله رامین سره واده کوې. دې وژړل خو ما اوښکه هم تویه نه کړه. که انسان وای او زه یې خپل ځای ګڼلی نو زه به یې درک کړی وای. زما سختې لوږې توندې او له دوی سره خواري به یې سترګو ته درېدلې وه. که نه وه نو نه به وه. څه مې کوله. د هغه چا دنیا اوسه چې ته یې دنیا یې. زه اوس د دې دنیا نه وم. خپل ژوند دی و. نور له ډېرو نصیحتونو ستړی شوی وم. یوه ورځ د کارخانې بوډا راته وویل چې رئیس غوښتې. دا یې لا بل غم. مجبوره وم. ادرس مې ترې واخیست. دومره پوهېدم چې د کارخانې مالک یوه بله کارخانه هم لري، خو ما تر دې دمه نه ولیدلې. ورغلم. کارخانې په عمر پوخ څوکیدار درلود، خو دروازه یې یوې زړې ښځې راته خلاصه کړه. د لویې تکې شنې حویلۍ په سر کې 2 منزله ښایسته تعمیر ولاړ و. ورننوتم. په یو لوی سالون کې د یو اوږد میز دواړو خواو ته ښځې ناستې وې. ټولو سپینې چپنې، لنډه شنه ټیکري او شنې دستکشې لرلې. دوی پاکه کړې وچه میوه په وړو پلاستیکونو کې خوندي کوله. زړه ښځه پورته وخته. زه هم هلته معطله شوم. ښځو خپل کار کوه. ټولې غلې وې. یوې بلې خواته یې نه کتل. یوازې د پلاستیکونو کړپه اورېدل کېده. په پلاستیکونو کې اچول شوې میوه یو لوی ماشین ته ورتله. هلته کارتن کېدله. زړې ښځې راغږ کړ. پورته ور وختم. یوه دروازه یې راته خلاصه کړه. رئیس مې له بوډا سره له دعوا راوروسته نه ولیدلی. د توره دریشي اغوستې وه. ګوتې یې د کمپیوټر په کیبورډ چټکې خوځېدلې. ما ته یې وکتل. ودرېد. زړې ښځې دروازه پورې کړه. په خپله مخه لاړه. سړي وخندل. له ما یې په پسته څوکۍ د کېناستو غوښتنه وکړه. دې خندا او دې یوازېتوب خوړلم. چاره نه وه. څوکۍ ته ورغلم. د خپل ځای پرېښود. ما ته مخامخ نږدې کېناست. اول یې د کورنۍ د جوړ ناجوړ پوښتنه رانه وکړه. لنډ ځواب مې ورکړ. وروسته یې د کارخانې احوال رانه واخیست. بیا یې بوډا منځ ته راواچوه. څو ټوکې یې وکړې. خندا یې نه درلوده، خو په ټوکو کې مې بوډا ته سپکاوی هېڅ نه کړ. د خندل، خو زه غلی وم. د بې ډوله اوږدې خولې خندا او ټوکو خوړلم. حیران ورته پاتې وم. اخر یې راته وویل چې په همدې شرکت کې به یې د یوې کارګرې کار پرېښودو ته مې ښه وګڼلې. دا کار یو څه پام او چالاکي غواړي. که دې خوښه وي له دې وروسته به دلته راځې. څه به مې ورته ویل. له مجبوریته مې خوښه وه. د چای راوغوښت، خو ما مننه ترې وکړه. سبا نوي ځای ته ورغلم. مشر له خپل دفتره راښکته شو. نورو کارګرو ته یې ورمعرفي کړم. یوې چاغې ښځې ته یې وویل چې ما ته زما وظیفه راوښیي. دی بیرته دفتر ته وخوت. دفتر ته یې غټه ښیښه نیولې وه. په ناستو معلومېده. ښیښه یې د سالون خواته پرې وه. ښځې سپینه چپنه، دستکشې او شین لنډ ټیکری راکړ. دلته همدا لباس جبري و. وروسته یې کارتنونو ته وروستم. ویل چې دا میوه دوبۍ او هندوستان ته ځي. هغه کارتنونه ترې بیل که چې لیبلونه یې کاږه لګېدلي وي. کار اسانه و.
5,500 کارتانه مې ولیدل، یوازې 5 کارتانه مې بیل کېښودل. چاغې ښځې ته ورغلم، ویې خندل. بیرته یې کارتنونو ته ور ولېږلم، ویل چې په دې کار کې دقت مهم دی. تر غرمې مې 2 ځله سره واړول، بل کارتن مې ونه موند. ما هم څه ونه ویل، پاتې ورځ بېکاره وم. سبا یې هم د تېرې ورځې تکرار کار و. له بنډلونو مې تر 10 کم کارتنونه ونه موندل. بله ورځ مې زړه تنګ شو. چاغې سرکارګرې ته ورغلم. هغې را یاده کړه چې دمګړۍ خو رئیس همدا وظیفه در سپارلې ده. بل سهار په خپله راغله، راته ویې ویل چې د بیکارۍ په وخت به په نورو ښځو راګرځې، د میوې تلل او په پلاستیکي خلطو کې به یې اچول زده کوې. هماغسې مې کول. تر غرمې به مې کارتنونو ته ناسته وم. پاتې ورځ به په ښځو راګرځېدم. له دې شرکته به د ورځې 500 ډک کارتنونه وتل. مشر به هر سهار راغی، په سالون کې به یې له ټولو سره لنډه عمومي ستړې مشي وکړه، پورته به وخوت. په ده پسې مې پام و، هېڅ وخت به یې له ښیښې لاندې نه راکتل. ټوله ورځ به یې کمپیوټر ته وچې سترګې نیولې وې. ده به په هېڅ چا کار نه درلود، خو کله کله به یې یوه کارګره پورته ورغوښته. غم دا و چې شعبې ته د کارګرې له ورتګ سره به دی هم له ښیښې پورته شو. دواړه به نه ښکارېدل. بله ورځ یې زه ور وبللم. زړه مې پښو ته راغی. د شعبې د ورلخ راڅېدو سره له خپل ځایه راپورته شو. مخامخ راته کېناست. وار له واره یې په تجارت کې د بهرنیانو د اصولو په اړه خبرې پیل کړې. ویې ویل چې بهرنیان ډېرو وړو خبرو ته هم پام کوي، کوچنۍ غلطي نه مني. له ایمیلونو به یې پزې ته راشي. د کابو 15 دقیقې خبرې وکړې. بیا یې په ډېر احترام کمپیوټر ته ور وبللم. یو ایمیل یې راخلاص کړ. په عکس کې د 2 کارتنونو لیبلونه کاږه راغلي ول. مشر وویل چې دی په دوبۍ کې له یو شرکت سره قرارداد لري. همدا میوه له هغه ځایه اروپا ته لیږي. همدا ایمیل د دوبۍ شرکت ورته رالیږلی. دوی ته یې وړه تېروتنه هم د منلو نه ده. زه وارخطا وم، خو بښنه د رانه غوښته. خپل ځان یې ملامت باله. ویل چې موږ باید په اولو کې سمه پوه کړې وای. د انسانیت یې خوړلم. د سرکارګره راوغوښته. له هغې سره لنډ وغږېد. له چاغې ښځې سره لاندې ښکته شوم. 1 ساعت د لیبلونو او کارتنونو په اړه خبرې راته وکړې. له هغه وروسته به مې هغه کارتن هم بیل ایښوده چې مازې تور خال به یې درلود. یو سهار بیروبار و. کار ته ناوخته ورسېدم. وارخطا وم، خو هېڅ چا هم څه نه ویل. سرکارګرې یوازې ساعت ته وکتل. وپوهېدم چې دلته نیغه خبره نشته، هر څه په رمازه دي. په لاره باور نه و. له هغه وروسته به له کوره 1.5 ساعت وخته وتم. په کارخانه کې به یوازې زړه ښځه وه. له دې سره به په چمن کې کېناستم. ښځې ډېرې او ډېرې خبرې کولې. زړه یې شین و. دې هېڅ څوک نه لرل. کلونه مخکې ټوله کورنۍ د هلمند په ګرمسیر کې واده ته تله موټر بم پیښتلی و. هېڅ څوک یې ژوندي نه و پاتې. دې کارګرو ته دیګ کوو. د تعمیر صفایي هم ور په غاړه وه. په همدې شرکت کې اوسېدله. بوډۍ له خبرو نه ستړې کېده. په 10 دقیقو کې به یې 10 کیسې راواخیستې. خبرو یې تسلسل نه درلود. د یوې کیسې په منځ کې به یې بلې کیسې ته لار جوړه کړه. اصلي خبره به ترې هېره شوه. د دې ډېرې کیسې پخوانۍ وې. د ژوند کیسې، د لمسیانو د خندا کیسې، د نیکمرغۍ د ورځو کیسې، د ژړاو کیسې. کله به یې یودم وژړل. یوه ورځ یوې کارګرې راته وویل چې له بوډۍ سره ډېره مه کښېنه، هغې ښه ورځ نه ده لیدلې. خوشحاله خبره به ترې وانه اورې. خو ما لا اوله خوشحاله خبره نه وه اورېدلې. باکې نه راته. یوه ورځ مې احساس وکړ چې پر بوډۍ ګرانه شوې یم. یا به ما هم داسې فکر کوو. دا به تیاره په چمن کې راته ناسته وه. د خپلو خبرو د اورېدو لپاره به یې بل څوک نه لرل. وروسته چې به ورغلم، چای به تیار دم و. بوډۍ ډېره په جزیاتو غږېده. ان د دیګ پخولو ته به یې هم اوږده مقدمه جوړه کړه. خبره به یې د سودا اخیستو ته لاړه. ویل به یې چې د کچالو د اخیستلو په وخت یې څنګه خراب کچالو له تلې لرې کړل. د دې ډېرې خبرې به تکراري وې، خو ما به غوږ ورته نیولی و. دا خپه زړه مې نور نشو خپه کولی. دی به کله وخندل، کله به یې په خندا کې وژړل، کله به یې په خندا او ژړا رانه غلطه شوه. په دواړو حالاتو کې به یې سترګې له اوښکو ډکې وې. نه رامعلومېده چې اوس خاندي او که ژاړي. خو نوره ورځ به غلې وه. په هېڅ چا به یې کار نه درلود. خپل کار یې کوه. دی به د ټولې ورځې خبرې بل سهار ته ساتلې وې. له ټولو کارګرو به یې ښه خوله وهله، ورباندې ګرانې وې. خو چې هغه سرکارګره یې نه خوښېده. ویل یې چې ډېر وخت مې په غوږ وهي.
کله د دیګ مالګه ډیره ورته ښکاره شي او کله لوړ غږ غوړ قطاغ یا نور داسې بهانې پکې جوړوي. په دې خبره مې له سرکارګر زړه تور شو. غریبي هیڅ هم نه و راته ویلي، راسره ښه وه، خو د دې په لیدو به ماته خپل لیور سترګو ته ودرېد. زړه مې په تنګ و. کور کار او په کور کې هم د لور تریو تندی، دا ټول د زغملو نه و. زه په کارخانه کې هم غلی وم. د کار په وخت به مې نورو ته هم څه نه ویل. همدا اصولو که اصول نه وای نو خبرو ته وخت نه پیدا کېده. دلته به له وچې میوې او کارتنونو سترګې نه اوښتې، خبرې به څنګه کېدې. خو غرمه مو د لمانځه او ډوډۍ لپاره 1 ساعت وخت درلود. ډوډۍ ته په توامخانې ته ورتلو. نورو ښځو به سره خندل، خبرې به یې کولې، خو زه به کونج کې غلی ناسته وم. دوی به زیاتره د نویو جامو، موټ، رنګونو او ډیزاین خبرې کولې، یا به یې د ښه دیګ د رازونو کیسې کولې. په کومه شپه چې به کومه ښځه هوټل واده ته تللې وه، نو بله غرمه به یې ناوې او زوم ټکي په ټکي تشریح کول. ان د قد اندازې به یې هم اخیستې وې. یو کتاب خبرې به یې یوازې په دې اړه وکړې چې ناوې او زوم څه ډول آرایش کړی و، د استبرو سندرې ته څنګه راغلل او څنګه یې په نڅا کې یو د بل لاسونه راسره تاوول او د ناوې باڼه یې هم ګڼلې ول. خو زه به غلی وم. دا نه چې خبرې مې نه وې زده مې وې، خو ما د دوی غوندې ژوند نه درلود. نه مې د منتو پخولو وس درلود، نه واده ته تللی وم، او نه مې په موټ برابر نوی کمیس درلود، نه مې دوستان درلودل چې هغوی کره ورغلی وای. یوازې د غم خبرې وې. د غم خبرو ته نو چا غوږ نه نیو. دوی هم ښې وې. زما له زړې چادرې او تریو تندي پوهېدلې چې خوشحاله ورځ مې نه ده لیدلې. ولې ځانونه خفه کول؟ زه به تر ټولو ګوښه ځای کې کېناستم. په توامخانه کې 8 میزه ول. هر میز 2 څوکۍ درلودې. د راز او نیاز ملګري به مخامخ سره کېناستې، خبرې به یې کولې. په خندا کې د کاچوغو ټکه نه اورېدل کېده. وروسته مې یو ملګری ومونده، لیلما نومېده. لیلما یو ورځ خفه وه، ډېره خفه. نورو خندل، خو ما دې ته کتل. سترګې یې له اوښکو ډکې وې. یودم ولاړه شوه، ډک قاپ یې پرېښود، د باندې ووته. شیبه وروسته تشناب ته لاړم. دلته په یوه لویه کوټه کې 6 تشنابونه ول. لیلما اودس کاوه. ور ومې کتل، مخ یې وچ و، خو دې په خپلو پښو اوبه تېرولې. وپوهېدم چې په حال نه ده، خو کار مې ور باندې ونه لره. څه مې کوله؟ ته به یې اوداسه ته متوجه کوې، دوی به درته وایي چې ستا یې څه. د دې خپله ورپام شول. اودس یې له سره وکړ. موږ د لمانځه لپاره مشخص ځای نه درلود. ځینې به په توامخانه کې درېدلې، ځینې به لمر ته وتې. ما هم په چمن کې لیلما ته نږدې جای نماز راته هوار کړ. یو وخت مې نرۍ ژړا واورېده. لیلما لاسونه پورته نیولي وو، په دعا کې د زوی صحت غوښته. را ومې غږوله. زوی یې هره میاشت ډاکټر ته غوښت، وینه یې کموله. دا وارې د زوی د تداوۍ لپاره 1 روپۍ لا نه درلوده. دا په کارخانه کې له یوې خور لڼې خفه وه، ویلې چې پیسه داره ده. باور مې پرې درلود. پور مې ترې وغوښت، باڼه یې راته کاږه کړل، پور یې رانه کړ. د ښځو اوښکو ته مې خوا بده شوه. بل سهار مې 8000 افغانۍ ورته ونیولې. باور یې نه کوه. میاشت وروسته یې پور بیرته راکړ، خو تر پخوا راسره خوږه وه. ډوډۍ به مو یو ځای خوړه، کیسې به مو کولې. 1 ساعت به خوشحاله وو، خو په کور کې خندا نه وه. لور به مې نه راسره غږېدله، ځان یې لرې نیولی و. ما هم کار نه ور باندې درلود، خو یو مازدیګر یې منډه را باندې راواخیسته. په غېږ کې یې ونیولم او یې ژړل. خبره معلومه شوه. د رامین په موټر کې یې خپله یو امڅمپۍ لیدلې وه. ښه شو. وخت کله کله ځینې ستونزې په خپله حل کوي. لور مې په اولو کې بیا هم غلې وه، خو وروسته به تر اخره د دسترخوان کې راسره ناسته وه. ګولې یې وړې وې، خو ځان یې مړه و. ورځې ووتې، کوټې ته بیرته پخوانۍ خندا را وګرځېده. لور مې عادي حالت ته راغله. له خدایه مې ډېر څه نه غوښتل. ساده ډوډۍ او په کور کې ساده خندا. دواړه ول. موږ به په دیوال یو د بل په سورو کې هم خندا لټوله. زړې پردې ته به مې وکتل. تکړه به هغه و چې د پردې په ګونځو کې د یو بل څېرو ته ورته شکلونه ومومي. همدا ژوند و، ښه ژوند و، راضي و. یوه ورځ د کارګرو ډنګا خته، ویلې چې قیمتي ډېره ده، په دې تنخوا د کور ګزاره نشي کولی. ټولې په یوه خوله وې چې دا موضوع به د شرکت له مالک سره شریکوي، خو یوې هم پورته د ختلو زړه نه درلود. اخر سر کارګره دفتر ته ورغله. مشر راغی.
په ارامو اعصابو یې خبرې وکړې. له بحثه پرته یې قیمتي ومنله. ویل چې له یوه شرکت سره یې د ډېرې میوې د خرڅلاو خبرې کړي. که ګټه یې ډېره وکړه، که توافق ته سره ورسېدل، ستاسې تنخواوې به زیاتې کړم. یوې هم څه نه ویل. د مشر خبرې هوایي ورته ښکارېدې. زړه ته یې نه لوېدې. ما هم دا فکر کاوه چې سړی لیول اسمان ډبره وویشتله. بله له ځمکې د میاشتې په آخر کې یې تنخوا راکړه. بند پاکټ و. ما په پاکټ کې وخت د اولادونو تر مخ خلاصوه. په ګډه به مو د راتلونکې میاشتې مصارف سنجول. هر ضرورت ته به مو پیسې بیلولې. اولادونه به مې قصدن د کور په حساب کې را شریکول. د ګډ ژوند او ګډ مسؤلیت احساس یې درکوه. خو ځینو کارګرو لا همالته پیسې شمیرلې. اول زیر یوې ځوان نجلۍ وکړ. په پاکټ کې 3000 اضافه پیسې ښودل شوې وې. نور پاکټونه خلاص شول. د ټولو تنخواوې یو رنګه ډېرې شوې وې. ټولې خوشحاله وې. یوازې د سرګاریګرې او اوربوز ځړېدلی و. څه یې نه ویل، خو پوهېدم چې د مساواتو خوند نه و ورکړی. دې تر نورو یو پاو ځان دروند ګاڼه. سرکاریګره وه. له نورو سره خو یې باید فرق درلودی. 1000 افغانۍ هم ډېرې وې، خو چې وایه اوس نه وې. خفه وه. که د نورو تنخواوې 2000 ډېرې شوې وای، د دې 2200 او یا هم 3000 پورته شوې وې. همدا 2 افغانۍ تفاوت هم بسو. غټه وله یې. خو اوس یو شان وه. نفس یې نه منله. سرکاریګره وړه پاتې شوې وه. خلک هم داسې دي، له نورو سره فرق غواړي. کم دي وي خو وي دي. غواړي چې تر نورو برتره او مهم ښکاره شي. له سرکاریګرې پرته ټولو ښځو مشر ته دعاوې کولې. په ژوند کې لومړنی نارینه ښه راته وایسېد. اقلا په خپله ژمنه خو ولاړو. اولادونه مې د تنخوا د ډېرېدو ته خوشحاله ول، خو یو هم د ځان لپاره څه نه وغوښتل. په مسؤلیت پوهېدل، خو یې همداسې اخیستی و. ګډ کور معنا ګډ وجود. لور او زوی مې اضافه مصرف نه غوښت. ویلې چې له تېرې تنخوا سره یار شوی ژوند خوښ دي. هره میاشت به اضافه پیسې په بانک کې ساتل کېدې. بانک ته ورغلم. حساب مې پرانست. بله ورځ مې په لومړي ځل له بوډۍ د کارخانې د مالک نوم وپوښت. اوس راته مهم و. د احسان کوونکي نوم باید د سړي زده وي. سړی محمود نومېده. ما یوازې نوم غوښت. نور علاقه مې نه ورسره درلوده. خو بوډۍ په خپله د خبرو تږې وه. محمود یوازې وسوده. ښځې یې طلاق ترې اخیستی و. د یوازې یو 13 کلن زوی درلود. زوی یې په هند کې درس وایه. د بوډۍ خبرې راته جالبې نه وې. ما کار کوو، په مقابل کې مې معاش اخیست. نه د محمود ژوند راته مهم و، نه زوی او نه طلاقه شوې ښځه یې. د بوډۍ په خبره کې ورولوېدم. خبره مې د شرکت د حویلۍ ګلانو ته یوړه. بوډۍ له ګلانو سره مینه درلوده. خو دا د حویلۍ له نږدې ګڼو ښکلو مرسل او جریب بند ګلانو تېره شوه. لاړه په خیالونو کې هلمند په ګرمسیر کې د کوکنارو کروندې ته ودرولم. دا د کوکنارو د ګل په ښکلا نه مړې ده، خو ماته یې خوند نه راکوه. اول مې د کوکنارو ګل نه ولیدلی، بل په مردار شي کې هېڅ رنګ ښایست نه راته ښکارېده. په اوله رنګه مار کې هم ښایست نشته، ځکه ویره ورنه لري. ویره او ښایست سره لري دي. درېیمه میاشت شرکت تاواني شو. براله خبره وه. د وچې میوې هغه ګودام ور واخیست چې ما په اول ځل کار پکې کاوه. کیسه معلومه وه. د برق د شارټۍ له لاسه اول ختلو اخبارونو اور اخیستی و. وروسته لمبې وچې میوې ته ورغلې وې. خو محمود یا د شرکت مالک تنخوا نه کموله. 3000 اضافي معاش یې همداسې پاتې و. محمود خفه و. کله کله به یې ستړې مشي له یاده ووته. چټک به پورته وخوت.